هلک یاسر څنګه چې خفه خفه ناست دی؟ مړ یاسین د بجلی بل په سخت ډېر راغلی دی او دا خو لا پرې د کور کاري وخت پوره شوی دی او مالک رانه روپۍ غواړي. پیسې نشته د همدې ټینشن کې. بس دومره وړه خبره ما ټینشن ماله ځای مه کنه. دغه دا 100 روپۍ وسواله او ما سره خو نور روپۍ نشته خو ما سره یو موټرسایکل دی هغه به خرڅ کړمه او 100 روپۍ چې راځي هغه به زه تاله درکړم چې کله هم درسره پیدا شو بیا یې ماله راکړه. مړ یاسین ډېره مهرباني ستا د احسان به زه کله هم نه هېروم چې کله هم راسره پیسې رالي اول به ستا قرض خلاص کړو. او زما هغه زوړ ګاډی څه و هغه مې خرڅ کړو بل نوی 0 میټر ګاډی مې واخیست کوم زبردست دی. ناصره وګوره دا هغه چا راوړه. یاسر خانه بر خو یاسین راغلی. نه مړه یو خو دې نه خلاص شي ګوره خبره خوشي راځه کېنه خپل کار به کلیار وشي. یو ګاډی مې چې اخیستی و ورشه راځه نه کلته به کښېني مړه. السلام علیکم څنګه یې جوړې؟ دلته کښېنئ راځه. السلام علیکم یاسر. یاسر خانه تاسو ویل چې ما نوی ګاډی اخیستی. او که ما ډېر زبردست ګاډی دی انشاءالله تعالی به کې چکر در کوم. نه یا هلکه یاسر څنګه چې خفه خفه ناست دی؟ منډه ناصر نن سبا ډېر زیات بېسوره شوی یم او خلکو قرضونه مې راپسې ښه ډېر دي. بس دغه سوچ کې م دا پیسې د کومه را پیدا کړم. نه نو چې خلکو قرضونه درپسې دي نو موږ څه وکړو؟ ولې یاسره دا ته سره کم خبرې کې یاد که هغه یو کال مخکې چې ته ډېر بېسوره شوی وې او دې تا له 50,000 روپۍ درکړې او په هماغه 50,000 روپو وجه ته نن دومره مالداره شوې. مړه څه 50,000 روپۍ راکړو زما د په سر خېږي. دا والا پرې 9 لک روپو چکو او بیا یې ما له مخې ته را نه شي. زه ستا د چک لیدل ته نه یم راغلی نو دا وخت له ځان سره سنبال کړه. ناصره مشرانو خبره صحیح وه ښه بد وخت هم د الله تعالی یو نعمت دی د انسان اصلیت پکې معلومیږي.